مونږ په شرمولو خدای خبر چې کم ځای پټ شو. نن به زه تا ژوندي کړم. ډېرې تېزې ستا د زرینې مې خبره جوړه شوه. والله زه خو تاویږم که ته تاویږې. دنیا د خدای خاطر وکړه بریکونه ولګوه. ورو ډاکټر یې د انسانانو په هسپتال کې خو دې کارنامه وکړه که نه. چا کارنامه وکړي؟ زما پلار کارنامه وکړه. چې وجنې مې ما د خدای وایي که ما به تختولي. ډاکټران داسې نه خوځېږي. نه خوځم جي چې څو تا نیم خوځولی په والله کې وخوځم. شمیله نشته چې که هغې راله څه جواب به ورکومه. زه ډېر ویرم ستا خدای بېخوبه چې دا تا زما نه شي چې جوړ کړی دی په لاره کې نه شمه. الله او تا ته پته شته چې دلته تیز زوی ولې وایي؟ نه هغه ځکه چې ته ټول عمر خرونو ته علاج کړی او د ده د لاسه ټول خرونه مړه شوي دي ځکه خو خرونه ګران دي. د روغ څه لري؟ د روغ څه ستا خو هماغه قیمت دی دا دی. اوس خو خیال ساته چې ته سپي در پسې نه شي. سپي ما پسې کېږي نه. دا ټول سپي زما پېژنګلو دي. او خیر دی که غاښونه دې خارښتي دي او چک دې خامخا لګول غواړي که نه نو خیر دی د پلار باندې کپره دې چک ولګوه. ترورې به دې هغه موري ترورې به دې هغه خوري. مخته راته د انغېن نوم دا تا ته خو ته څومره مصیبتونه جوړ شو که نه د انغېن د لاسه. نو ولې ډاکټر تیز وی چېرته مادوري یا کترینا کیف ته چې ما به پټ کړي هغه په روټۍ ساتل هم ګران دی جي. او که دا دروغ و که نه نو بیا ستا ګریوان او زما لاس. څه دې وویل؟ خیر دی زما ګریوان او ستا لاس. خبردار چې د خپل دین نه خوځېږه. ماما هاي کله لا خو ستا خو بیخي د ماریالکټیک نه دی. ډاکټر تیز دی دوه سره وایه ځکه چې زما وار پار خطا دی. تاسو ډاکټر انغني دي. نو ولې زه درته خر ښکارم څه خو یمه که نه. په نکل دې MBBS کړی دی. نو تا خو هم ټول عمر د ډنګرو په هسپتال کې وخت تېر کړی دی. 200 غواګانې 3 شپېته میښې 200 چیلۍ او 15 منګکان د دوزخ ته رسولي. ډاکټر صاحب انغن ورسره وایه. انغن صاحب زما اولاد یې پیک اپ که وایه. تاله شرم درځي چې تا چینی تختونه؟ نه جي نه راځي جي شرم خو شرمېدلو له ورځي. دغه لږې شمیله راوباسه کینې سر درله شیندم. دې ته که نه یو خو مې فلشلیکونه کار نه کوي بل په د بمبل نه م خلاصوي. ایله خو اوس خدای ماله په ګوتو راکړې. ای خدای دې غر که. چا ته وایي؟ تا ته وایي که نه بکواس کوې دیګې. بخیر ډاکټر تیز وی. او دا خو ډاکټر ان رولغن اخین دی. دا دغه نه پیټه کې څه راپرېوتې دی په خربوزه. نو زه به در باندې ټیک راپورټ لیکم. بالکل دا باندې راپورټ ولیکه. دا ستا حق دی. دا څه کوي خدایا؟ اساسه یې ماما آی الله زما خیال دی جوړه که کیپسول یې خوړلی دی کوم چې د ډنګرو له ورکومه د لټو کنټرول کولو دپاره.